د امام ابو یوسف علي دارالعلوم څخه په 5 برخو کې لسګونه تنه له دیني زده کړو فارغ شول. د فراغت په دې مراسمو کې د علماو شورا غړو، پوهنتونونو استادانو، علماء کرامو، د زده کوونکو کورنیو او عامو خلکو ګډون کړی و. د یادې مدرسې مسؤل مولوي میر عباس ګوهري وویل دا د دغې مدرسې پرلپسې 14مه فراغت غونډه وه چې له لویې او وړې دورې تجوید او حفظ څخه یې لسګونه تنه فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د حدیثو لویې دورې نه مو تقریبا 14 تنه فارغ کړه او د وړې دورې نه 19 تنه او د تجوید نه 30 تنه او 10 تنه د قرآن کریم حافظان او 15 تنه د قرآن کریم د ناظرین مونږه فارغ کړه چې دا مجموعاً تقریبا سکال زمونږه ټول فاضلان د لویې دورې، وړې دورې، د تجوید او د قرآن کریم د حفظ او د ناظرې 130 تنه برابریږي. 2 تنه فارغ طالب علمان لطف الرحمن او حضرت نبی خوښ دي چې په خپل هیواد کې دیني زده کړې وکړي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې عصري او دیني زده کړې وکړي. الحمدلله چې په داسې ماحول کې د یو داسې دارالعلوم څخه فارغېږم چې هغه په معیاري کیفیت باندې بیخي برابر دی او دا د ډېر د خوښۍ ځای دی الحمدلله چې د اسلامي نظام د چتر لاندې د مدرسو د تعاون او د هغې د خیال ساتنې ډېر حفاظت شوی دی. پیغام مې ټولو ځوانانو ته دغه دی چې تاسو تعلیم وکړئ، هغه که هره برخه کې انجینري، طبي، دیني علومي، هر قسم علوم چې موږ ورته ضرورت لرو او باید ځوانانو هغې ته توجه وکړي او دا علوم زده کړي. د فارغو شوو فاضلانو کورنۍ هم خوشحاله دي چې اولادونه یې اوس دیني زده کړې په هیواد کې دننه ترسره کوي. ډاکټر صداقت له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د زده کړو لپاره دې لا نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. غوښتنه به مې د اسلامي امارت د مشرانو نه دی چې په معاصرو تخنیکونو باندې د زده کړې ورکول شي، د دیني زده کړې په عصري شکل باندې او په منظم شکل باندې او بیا د فاضلان چې کله ځي بیا د دوی د عمل لپاره په عملي ساحه کې د هغوی نتیجه او کار هغې دپاره اسانتیا برابر شي. د ننګرهار ولایت د علماو شورا رئیس شیخ الحدیث مولوي حضرت جان له فارغو ځوانانو څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو زده کړو د عمل ترڅنګ دې نورو ته هم ورسوي. د متبرعینو د دې مسلمانانو صدقات وو، دا صدقات په څه خاطر ورکړي وو؟ په دې خاطر چې دلته د قرآن او د سنتو دلته درس کیږي، دا بچان به فارغه سي او دا به بیا خدمت کوي، اول به پرې عمل کوي بیا به یې نورو ته رسوي. نو ګوره دا ګوره امانتونه دي، دې امانتونو ته به جواب ورکول کیږي. څو کاله مخکې د دیني زده کړو په موخه ځوانان ګاونډیو هیوادونو ته تلل، خو د اسلامي امارت په بیا حاکمېدو سره د هیواد بېلابېلو مدرسو څخه هر کال زرګونه تنه فارغېږي.